منظم شوي کار ته ځان جوړ کړي نو د دې وطن انقلاب زمونږ په کوڅو او بازارونو کې پروت دی لا ژوند پکې نشته انقلاب تیار دی خو زمونږ د تنظیم کمی دی تلاوت ته به جلسه شروع کړو خو افسوس چې روزګار هم د کافرو څه دی روزګار هم د بېدینو څه دی روزګار هم د مذهبو سره دی دلته په هر غر کیمره لګېدلې او دا 15 کاله یو او 40 کاله په کل کې چې په دې وطن کم قیامت تیر شو کمه بدبني تېره شوه وروڼو دا څه زموږ د ناپوهۍ وجه ده څه د سیاسي پاټو وجه ده او څه د ریاست زموږ د وطن خزانو ته سرو زرو ته کاپرو ته اسبسټاس ته تیلو ته ګیس ته 45 مادیات په دې خاوره کې قدرت ایښي دي اوس وایي زه په وارن کې یعنی شهید شومه پلنکی شوم تا سبا پښتانه حساب کوي د بنګال نه خو په یو ځل خلاص شوي پښتون به رسه د ټکي حساب کوي د یو خبرې په تا سره حساب کوي والله که په کعبه کې ځان څوک پرېږدي ګوګو ته کعبې ته نه ځي خو بیا به هم ستا نه تپوس کېږي نورې خبرې ډېرې نه کوم د دې وطن په حالت چې څه دي وروڼو تاسې به د دې وطن که تنظیم هم جوړ کړو منظم شوي کار ته ځان جوړ کړي نو د دې وطن انقلاب زمونږ په کوڅو او بازارونو کې پروت دی لا ژوند پکې نشته انقلاب تیار دی خو زمونږ د تنظیم کمی دی دوه خبرې طالبانو وروڼو ته کوم یوه د افغانستان طالب ته چې ستا د اشرف غني د نظام سورانه وه که ستا د دې درې رنګه بیرغ سره دا د باتورانو نښه ده دا د افغانانو نښه ده ستا د ملي سرود سره څه زموږ په جګړه کلمه لیکته په دې باندې میراب صاف دی او ته نښتې د پردو کار کې څوک د قطر نه راغلی څوک د اقالي نیټورک راغلی څوک د بل راغلی دی مطلب دا دی چې دا د دې عمل نه واوړئ پښتانه افغانان زخمی ټوکر دي والله که دا پیره خو پاکستان کې پټ شوي چې په راپور کې کوم نه اکاګان څوک پرېږدي او نه تاسې پرېږدي او نه نسل پرېږدي دا به یاد ساتئ بله د دې خپل وطن چې کوم نومونه دي د طالبانو وروڼو موږ مسلمانان او رښتوني مسلمانان او د پښتنو په شان مسلمانان په څلور کونجه کې نشته دي موږ دوی ته وایو چې نور قرار شي د خپل قوم نه یا خو د تاریخ طالبان په شان د اماراتو اعلان وکړي چې موږ ستاسې خبره ومنو او یا دا ده چې زموږ ځورېدلی ولس دی موږ پرېږدئ دې ته پښتون ولس دا سوچ کوي چې دا یو کس دی او په دوه ځای کې په ما باندې حملې کوي نو تاسو ته اول وایو دې دښمن ته زورور ته یا قبضهګر ته دا خبرې نه کوو تا دی کوو پاکستان ته دا وایو چې دلته د دې پاټکونو دا ضلالت ختم کا دا د مریضانو لار خلاصه کا دا د سکول د ورو لار خلاصه کا د ولس د ځای کې لس ګزه کې پاټک لګولی او بیا په 1 کیلومتر کې خلکو نه سزا ورکړي موږ په تا پوهي چې ستا کار څه دی ستا طریقه د واردات څه ده ناستې په دویم چت کې د ځمکې او دلته دې ماته خپل ورور سعودي ودرولی دی داسې لاړ شه او داسې لاړ شه نور ستاسې وخت نه لرمه د جلسې
د ورته زمینو کور آباد ستاسې نه به په دغه یو شعر اجازت وغواړم. هغه ځوان چې د وطن په درد خوږېږي، که سلسله په مخ لویږي پورته کېږي او ما ترې زر واره قربان او صدقه کړي چې د مرګ په پوله ناست وي او خندېږي. سلام علیکم.